بندوبست پکې نشته، لیټونه پکې نشته دي، سړکونه د هغه داخله کچې دي ټول. ادراګانو باډه کې دی کې مزدوري ما کار ته اوس څوک نه ځي، دلته راغانو ته راځي، هر یو چیز که پردان نرخ ملاویږي. اوري السلام علیکم. د باجوړ واینس کتونکو نن د راغانو بازار کې موجود یو د سلیمان سالار سره او د باجوړ واینس چې څومره میډیا ټیم دی. قدرمندو کتونکو نن راغلی یو د باجوړ راغانو بازار ته. راغانو بازار یو ډیر زوړ او ډیر پخوانی تاریخ لري او بیا اوس دا ټیم کې مازیګری دی، روجه هم ده، تقریبا 19مه روجه ده. په روجه کې دلته کې ډیر زیات رش وي، د دې مازیګری ډیر زیات ګرم وي او بیا راغانو بازار چې کوم دی نو ماشاءالله نن سبا پکې زیاتې آبادیانې هم جوړ شوي دي، مارکیټونه پکې هم جوړ شوي دي. راغانو بازار د پخوانه چې کوم دی نو یو ډیر زوړ بازار او دلته کې به د رش ډیر کمی و، خو نن سبا ماشاءالله راغانو بازار ډیر ښکلي طریقې سره روان دی. زموږ سره مشران هم دي، ځوانان هم دي. تاسو ته به د راغانو بازار ښکاري. د یو څو مشرانو سره پکې خبرې اترې هم کوو چې هغوی موږ ته د راغانو د بازار په حواله باندې څه ویل غواړي. قدرمندو زما خواته یو ځوان ولاړ دی د راغانو بازار کې. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تاسو ډیره مننه چې تاسو رالی او زمونږ د دې بازار د احوال نه ځان خبر. ډیره زیاته مننه. او دا راته ووایه چې نوم دې څه دی، اول نوم کتونکو ته ووایه. زما نوم عبیدالله دی، سلارزو یم او بازار ته سودا مودا پسې راوځي مازدیګري کې او ډیره مزه کوي، انجوایمنټ. د سلارزو یو عبیدالله. او دا راته ووایه چې راغانو بازار کې ستاسو وخت به هم شوي. راغانو داسې وخت چې یاره دلته کې ډیر شړ بازار و، مطلب خلکو کمی به هم و، مارکیټونه پکې هم نو. نن سبا څه حالات دي د دې په حق لراته هم وایه. ماشاءالله راغانو بازار خو ډیر آباد شوی دی، ولې چې د ښار ته اوس څوک نه ځي، دلته راغانو ته راځي، هر یو چیز که پردان نرخ ملاویږي. اوري د ښار په ریټ دلته ملاویږي. نو ماشاءالله اوس بازار ښه ترقي کړې ده، په فخر کو په خپل راغانو بازار باندې. دا راته ووایه چې نورې کم راغانو بازار کې کم ستونزې خو تاسو ته نه ښکاري، ځکه چې دې وخت کې به مشران MPS به ډېر ګډ شمېر مشران به هم ستاسو غږ اوري. نو که راغانو کې کم ستونزې هغه هم د دې شیشه باندې ووایي. موږ ته دا ستونزه ده د ریسکو. د ریسکو ته وګوره، دا سیستم دی، تاسو وګورئ ګاډي بې ځای ودرېږي، خبره واوره، دا غږ نشته چې تا ولې ودرو، نه پرچیز ته. دغه تکلیف دی موږ ته. دا موږ د MPS صاحب نه MNA صاحب نه دا درخواست کوو چې په دې باندې لږ احتیاط دغه وکړي. قدرمندو کتونکو تاسو د عبیدالله خبرې اترې واورېدې. زموږ سره یو بل ډېر خوږ مشر ولاړ دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه خیر تاسو جی؟ تاسو ته هرکلی وایي. راغانو بازار یې که نه د راغه نه بار پاتې کېږي؟ د راغان د کلي یم جی، د بازار یم. د راغه د کلي. راغه بازار ته د څومره وخت نه راځي او دلته چې کوم دغه رش دی یا کوم نوي مارکیټونه جوړ شوي دي یا راغه بازار ترقي کړې ده، مطلب دې ته په څه نظر ګورې؟ څه کمې څه ستونزې خو درته نشته راغانو بازار کې؟ جی په دې کې موږ مطلب دا ده چې زه د راغانو باډه کې دی کې مزدوري ما او تقریبا 23 کال مې په دې کې کار دغه وکړ، مزدوري وکړله. خو بس د مزدوري حالت د حکومتونو سره اوس داسې راغلي دي چې ډېر ټپ دي، ډېر کاروبارونه باندې مسار لیدلی دی. او بل د چل دی چې دا روډونه دي، دا روډ یې جوړ کړی دی، دا غاړې چې دي دا ټولې دا دوړې دي او دغه چې لږ جاکړ سیلۍ راشي نو د هر څه مطلب ګنده ماحول جوړ کړي. ښه موږ ته پکې بیا دې کې موږ څوکیداري هم کوم په دې بازار کې، موږ ته دې کې لیټونه هم پکار دي دغه، او بس دغه ستونزې پکې دي نو بازار کې. مطلب ستونزې ډېرې زیاتې دي، د لایټونو ضرورت دی. وختي یو ملګري وویله چې د ریسک یو ضرورت دی. یو بل مشر موږ سره ولاړ دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی تاسو ته هرکلی وایو. راغانو بازار کې کومې مسلې وي نو هغه هم موږ ته ویل. لکه چې د ملګري ته وایي دغه مسلې دي که نه، لکه څنګه تاسو هم لکه نه بندوبست پکې نشته، لیټونه پکې نشته دي، سړکونه د هغه داخله کچې دي ټول، دغه کړي مړي دي. دغه تکلیف دی موږ ته، د شپې پکې موږ ځان سپېدارګي خو موږ ته پکې بیخي څه نه نشته. بالکل. نو اوس یو د خندا خبره به وکړم مشره که نه، لکه خلک وایي چې یاره
راغګانو خار نه چې کومې پیلډرې راځي نو ویل ته موږ ته د راغه سورلۍ میلاویږي خو په راغه کې د خار سورلۍ نه میلاویږي چې دا ولې دا بس خار ته اوس زیات څوک نه ځي هغه چې میلاویږي که نه هغه نشته تکلیف نشته دا ښه جي ډېره زیاته مننه قدرمندو کتونکو موږ د یو دکاندار سره هم خبرې اترې کوو چېرې راغګانو بازار کې د سبزۍ د فروټو د دې پروژه کې څه ریټونه دي د دې سره هم خبرې اترې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه یاستئ خیر دی تاسو ته هرکلی وایو او ویلکم درته وایو دا راته ووایه چې راغګانو بازار کې سبزي ریټونه څنګه دي مطلب خټکي دي ټماټر دي پیاز دي هندواني دي دې حوالې باندې بس څه ویل غواړئ یاره ریټونه خو ښه برابر دي 50 روپۍ کیلو ټماټر دي په 50 روپۍ کیلو هندوانه ده او خټکي په 80 روپۍ کیلو دي کومې ستونزې خو د راغګانو بازار کې درته نه ښکاري لکه وختي یو مشر وویله چېرې دلته کې د لایټونو ضرورت دی که نه د شپې رڼاګانې نه وي لایټونو ضرورت دی نشته بازار کې نور د باترومونو ضرورت دی پکې بالکل مشر وایي چېرې دلته کې عوامي لیټرین چې کوم دي که نه د عوامو دپاره د دې هم ضرورت دی دلته کې د لیټونو هم ضرورت دی وختي یو ملګري ویل چېرې د ریسک یو ضرورت دی نو ستونزې ډېرې زیاتې دي او مشران به زمونږ اواز اوري د راغګانو دا بازار ورته مونږ د باجوړ واینس په شیشه باندې وښودو د کیمرامین سلیمان سالار سره احسان صادق له ورکړي اجازت د لوی الله په لوی امان پاکستان زنده باد